دا کټ او چارپایي داسې واچوه چې د مخ په طرف د قبلې باندې راشي. نو چې کله تا ته پته ولګېده چې دا انسان مړ کېږي، سړي ته پته ولګي که نه، علامات داسې دي چې ما او تا پې پوهېږو چې دا انسان مړ کېږي، د ده ځنکدن شروع کېدو واله دی. نو د شریعت لومبی حکم دا دی چې د ده مخ قبلې ته که، مخې څه ته که؟ قبلې ته که. دا کټ او چارپایي داسې واچوه چې د ده مخ په طرف د قبلې باندې راشي. اول حکم دا دی. خو که چېرته مشکله وي، داسې تکلیف وي، نو بیا علماو لیکلي دي وایي داسې واچوه چې دا خپې قبلې ته راشي. خپې څه ته راشي؟ قبلې ته راشي. اصل کې قبلې ته خپې کول خو ټیک نه دي، خو چې کله د ځنکدن حالت دی د یو انسان، بل صورت پکې نه جوړېږي، نو خپې ورله قبلې ته که او شاته ملا ته ورله تکیاګانې کېده او داسې روچتې کړي، نو مخ به یې چا ته راشي؟ قبلې ته به یې راشي، قبلې ته به یې راشي. نو اول حکم ما او تا ته دا دی چې کله یو انسان مړ کېږي، لا مړ شوی نه دی، دی مخ په قبله باندې که. بیا داسې وکړه چې د ده په خوا کې سورت یاسین شروع که. څه شروع که؟ سورت یاسین شروع که. ځکه احادیث مبارکو کې راځي چې کم انسان بیمار دی د هغه په خوا کې سورت یاسین وایا، یا د کم انسان ځنکدن دی د ده په خوا کې سورت یاسین وایا. الله تبارک وتعالی چې کله دی د قبر نه راپورته کوي، دی به تږی نه وي، دی به څه نه وي؟ تږی به نه وي. نو د کم انسان چې ځنکدن وي، ما او تا ته حکم دا دی چې د ده په خوا کې څه وایا؟ سورت یاسین وایا. ها چې کله ساتې نه ووته مړ شو، بیا علماو لیکلي د ده په خوا کې نږدې قرآن مه وایه تر څو پورې چې دې مړي ته غسل نه دی ورکړی شوی. نږدې ورته قرآن مه وایه. ها که وایې نو سیټ ته بل ځای کې کښېنه، خو د ده په خوا کې قرآن مه وایه تر څو چې دې مړي ته څه نه دی ورکړی شوی؟ غسل نه دی ورکړی شوی. سورت یاسین وایا. او چې کله حالت د ځنکدن شروع شو، ته پوه شو چې د ده ساه په لنډېدو ده، نو په دغې ټایم کې ورته تلقین د لا اله الا الله کوه. څه ورته وایه؟ لا اله الا الله. حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وَيَلَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. خپلو مړو ته د لا اله الا الله تلقین کوئ. نو دا به تا هغې مړي هغه کس ته به نه وایي د چا چې ځنکدن شروع دی چې شابه بسم الله ووایه، شابه بسم الله ووایه، ځکه دا حالت د سختې دی. ته ورته وایي بسم الله ووایه، دا لا اله الا الله ووایه، ته هغه ته وایي لا اله الا الله ووایه، او هغه باندې حالت د څه شي دی؟ د سختې دی، د ځنکدن دی. کیدای شي هغه د دې نه څه وکړي؟ انکار وکړي چې نه یې وامه. نو هغه ته به نه وایي چې لا اله الا الله وایه، ته به په خپله تیز تیز وایي چې لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا کلمه ته په خپله تیزه تیزه د هغه په خوا کې وایه. کیدای شي د هغه په ژبه باندې دا الفاظ راشي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او چې کله دا کلمه وویله، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د چا چې آخري خبره دا شوله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نبی علیه السلام وایي دا انسان جنت ته داخل شو. چېرته داخل شو؟ جنت ته. نو د هغه په خوا کې به تیز تیز ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. کیدای شي د هغه ژبه په دې باندې په وخت د ځنکدن کې څه شي؟ روانه شي. یو سړی د کلمه د لا اله الا الله کلمه ونه ویله په وخت د ځنکدن کې، نو ما ته به څه وایو؟ بیا ما ته به څه وایو چې د بې کلمې د دنیا نه لاړو؟ نه دا نشو ویلی. امید د رب نه دا دی چې اوس هم الله وبخي، دا مسلمان دی، د ده کلمه په زړه کې موجود ده، خو ښه خبره دا ده چې په ژبه یې جاري شي. ښه خبره دا ده چې په ژبه یې جاري شي. نلقنو موتاکم. اول کار دا دی چې د چا ځنکدن وي د هغه په خوا کې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې څه کوه؟ تلقین کوه. چې کله د هغه نه ساه ووته که نه، لومبی کار دا وکړه چې د هغه خوله بنده که. خوله یې څه که؟ بنده که. چیرله راواله، داسې یو کپړه راواله، د زنې نه ورله تاو که، بره په دې سر باندې ورته غوټه ورکړه چې خوله یې بنده شي. دې دپاره چې خوله وازه پاتې شي، بیا بدن دا شکل صورت ښکلی نه ښکاري. څه نه ښکاري؟ ښکلی نه ښکاري. نو خوله ورله څه که؟ بنده که. دویم دا دی چې بیا ورته په سترګو باندې لاس راوکاږه، که سترګې غړېدلې پاتې شوي وي، په سترګو ته څه راوکاږه؟ لاس راوکاږه. او علماو لیکلي چې کله سترګې وله بندی، نو بسم الله ووایه، بسم الله الرحمن الرحیم. دا کلمه ووایه، دا ووایه، په دې سترګې ورته بندې که.
حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیمارو دغه خواله ورغی. نو چې کله دغه خواله ورغی کنه نو دغه ځن کدنو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته کلمه ویله واغه ساور کو. چې کله ساور کو خلک پوه نه شو خو نبی علیه السلام غلی را پاسې د سترګې ورته پټې کړې، سترګې ته لاس راوکاږو چې سترګې ول بند کړې کنه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو وی چې کله پتا سو کې مړې وشي سترګې ورله پټې کړي ځکه چې د دې انسان نه چې دا روح وځي کنه نو د روح اسمان ته رواني نو دې ورته ګوري نو د سترګې غړېدلې پاتې شي. چې کله د انسان روح وځي کنه نو دا انسان ورته ګوري نو چې دا روح روان شي نو د سترګې ورته دغه شانتي غړېدلې پاتې شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دا سترګې ولا سکوي پټوي، سترګې ولا پټوي. چې څنګه نبی علیه السلام دا خبره وکړه د کور خلک خو پوه شو چې چرته ابو سلمہ وفات شو ځکه نبی علیه السلام دا خبره وکړه نو خلکو چغې شروع کړې، صحیح شروع کړې، چغې شروع کړې، جړای شروع کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اے بد ردی مو وای، ځان ته خیره مکوي، ځان ته خیری مکوي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فإن الملائکه یؤمنون علی ما تقولون. اوس چې تاسو سوای نو پرشتي په سوای امین وای، پرشتي په سوای امین وای. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا شروع کړه د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ د پاره وی الله قبر ورته فراخ کا، الله قبر ورته د نور ډکا او الله کور والو ته صبر ورکا. نبی علیہ السلام دا دعا وغوښته. اکثر خلک په دغه ټایم کې ځان ته خیر شروع کوي الله ما مړ کی او یا الله داسې یا الله زما دغه یو بچی دی درو دا درنه وغستا دا خبري داسې غیر خبري شروع کی ها. بلکې په دغه ټایم کې سو ویل فکار دی انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلفني خيرا منها. دا دعا وایا